زیاتره ملګري وایي چې نیوز باندې به څنګه کار کوو. نیوز چې ډېره زیاته په اسانه سره جوړیږي. دغه نیوز چې زه تاسو ته مکمل طریقه ښیم چې څنګه جوړیږي او څنګه په ټیک ټاک کې پوسټ کو او کاپی رایټ ایشو وغیره را نشي. نن سبا چې د نیوز چې ډېره زیاته وایرل دی او تاسو کولی شئ نیوز نه استفاده وکړئ. اگزامپل دغه نیوز چې دی په یوټیوب سیز کې نو تاسو به داسې کار وکړئ کوم سیز ته برابر کوئ نو تاسو هم لږ خبرې کوئ راسره. دا به ټیک ټاک سیز ته برابر کو. صحیح ده. ټیک ټاک سیستم به برابر کو. اگزامپل ټیک ټاک سیستم برابر شو، هر څه برابر شو. ها اول به داسې به کار وکړئ چېرته به لاړ شئ، کروم ته به لاړ شئ. کروم ته چې څنګه لاړلی نو کروم کې به داسې کار وکړئ رونو چې دلته به ولیکئ نیوز ایمیج ولیکه خلاص نور راځي. ډېر اوږدو خبرې پسې مه ګرځئ. صحیح ده. دغه نیوز خبرې پکې راشي. اگزامپل ګوره په دې باندې به کلیک کړئ. دغه نیوز باندې کلیک کړئ. دغه بعضې نیوز عکسونه چې دا هم ډاونلوډ کړئ ځان سره. او زه به دا نیوز صفحه چې دی دا به ډاونلوډ کړم. ګوره ښه دغه شی به ډاونلوډ کړم. ګوره دا به دا ډاونلوډ کړم په داسې بچه خو نیسي دا ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. څومره چې عکسونه تاسو دې ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. یوټیوب سیز کې اپلوډ کولی شئ. خو دا ښه ده چې ټیک ټاک سیز ته برابر کړئ. دا وګوره څومره ښایسته ډیزاین شوی دی. دا وګوره دا به ډاونلوډ کړئ او ډېر بلها نور عکسونه راځي. داسې صفحه خالي ویډیوګانې هم راځي. تاسې هغه هم ډاونلوډ کولی شئ. خو بهتره دا ده چې صفحه بیکګراوند چې هغه بیا ځان د خون لري. څومره بیکګراوندونه چې تاسو غواړئ تاسو دې ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. اگزامپل دا هم ډېره ښه ویډیو دپاره مناسب پکچر دی. دا تاسو ډاونلوډ کولی شئ او ورپسې نور تاسو څومره چې ګرځئ که نه دې کې تاسو پیدا کولی شئ او نور مشکل نشته. نیوز دپاره هغه شیان ډاونلوډ هغه هم کولی شئ. او ښه دوستانو دا خو وشو هر څه. هغې نه بعد چې د دوستانو داسې کار به وکړئ دا موږ ډاونلوډ کړو او داسې کار به وکړئ. کپ کټ ته به لاړ شئ. کپ کټ کې د بېرته به ایمیج باندې به کلیک کړئ. دغه اورلی باندې به کلیک کړئ. اورلی باندې به کلیک کوئ که اورلی باندې مه کلیک کوئ. داسې به راشئ لاندې ګورئ دلته بیکګراوند په دې بیکګراوند باندې به کلیک کړئ او ځکه چې ویډیو مې اخیستی ده که نه اوس ویډیو پس لاندې چې دی موږ بیکګراوند اچوو په دې ایمیج باندې به کلیک کړئ. په دې ایمیج باندې به کلیک کړئ. دلته به موږ عکس راواخلو. ګورئ د دې ایمیج باندې به کلیک کړئ. صحیح شو. دلته چې دی موږ یو هماغه بیکګراوند راواخلو کوم بیکګراوند چې موږ هغه نه ډاونلوډ کړو کروم براوزر نه. صحیح شو. په دې باندې بس کلیک کړئ. ښه دوستانو ګورئ ښه د دې نیوز موږ لږ واورو څه وایي. دا دې خبرې دي. داسې به کار وکړو که چېرته هغه ملګري چې غواړي او تاسو اول دا ویډیو وګورئ چې هغه کوم ځای پورې دی خبرې د دې سړي خبرې کوم ځای پورې دي. ګورئ د دې سړي خبرې چې دې ځای پورې دي. په دې باندې به داسې کلیک وکړئ. ښه دا کلیک وکړئ دا به داسې نږدې کړئ. صحیح شو. په دې دفعه نږدې کړئ. نږدې هم کړه که نه نور دې نه بعد چې دی دا راځي دا به داسې نږدې کړئ. نږدې هم کړه. ګورئ بیا دا خبرې کوي. په دې باندې به کلیک کوئ. دا خبرې کوم ځای پورې کوي وګورئ. د دې خبرې کوم ځای پورې دي بیا دې ځای پورې دي. صحیح شو. د دې خبرې چې دی بیا داسې د دې کواره فول راولئ. داسې راوستم که داسې فول راولئ دا هم ښه راځي او داسې چې نږدې شي هلته بیا پاس خط لیکو د خط لپاره ډېر ښه راځي. ګورئ اوکې شو. ورپسې دغه تیاره چې دی مکمل راشي. څومره چې مکمل راشي دا به بهتره وي. ګورئ صحیح شو. دغه ویډیو تر څو پورې دی 2-3 منټه دی. نو تاسو کولی شئ دغه مکمله ایډیټینګ چې دی په دې طریقې سره وکړئ. اوکې دا موږ سره کپ کټ پرو دی. کپ کټ پرو کې بیا ډېر ښه ایډیټینګ کېږي. دا ټرم لالا هم راغلی دی. الله دې دا هغه کړي نو چې نه شو ویلی اوس. ښه دا به سم ایډیټینګ پکې مه کړو. دا ټرم لالا خبرې کړي دي. ګوره ښه په دې ټرم لالا باندې به کلیک کړئ. د دې خبرې چې کوم ځای پورې دي په دې کې بیا داسې دا ټول اے آی باندې کار کوي. صحیح ده. او دا به داسې نږدې کړئ او دا بریک نیوز چینل دی هغې نه دا موږ دغه کاپي رایټ هغه هم راواخیستل. او که چېرته غواړئ دا ډېر زیاته خبرې دي او 3 منټه دي دا به داسې ډیلیټ کړئ او کوم خبرې چې مهمې دي تر 1 منټ پورې هغه ویډیوګانې راواخلئ. خلاص دا ټرم هم بیخي لرې کړئ دې ځای نه. ټرم هم لرې شي. دا 100 منټه شو او تقریبا 1.3 سیکنډه شو. نو دې سره به تاسو دا ویډیو چې دی وایرل هم شي او بل دا چې هغه هم شي. ښه پاتې چې شو د دې لیکنې دا ویډیو چې دی کوم ټاپک په اړه وه. نو راځو د دې ویډیو ټاپک چې دی دغه دی ما ډاونلوډ کړی دی او دا ویډیو ټاپک دی او داسې به تاسو دا ډاونلوډ کړئ. څه شی دی
یو ایس ریډر جس دغه به تاسو مکمله چې دی راواخلئ همالته یې کاپي کړئ. دلته چې څه لیکلي دي زه به همالته ولیکم. ګورئ ښه دا مکمل زه لیکمه یو ایس ریډر. دلته ما سره پکسل اپ دی. که تاسو سره پکسل اپ وي دا دی، که پکسل اپ نه وي نو دا شی ډاونلوډ کړئ. ګورئ ښه دلته تاسو ته ښیم دا پکسل اپ نومیږي، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. ویډیو ډېره اوږده کېږي خو ډېره زیاته امپورټنټ ویډیو ده، ځکه ډېر ملګري چې دي ما ته وایي او بیا زه ما نه خبره هېرېږي. دلته به زه داسې وکړمه ټکس باندې کلیک کړم، دلته به یو ایس ولیکمه یو ایس رینډر لیکلی او که څه شی ولاو خو ریډر ده ښه. ورپسې چې لیکلی و جیټ لیکلی و که نه. ورپسې دا مکمل ټایټل ته ضرورت هم نشته دی، خو موږ د دې تمنیل کې چې څه لیکل شوي و هماغه ګورو. ګوره ښه د دې تمنیل کې څه و، تمنیل کې داسې چې نه دي لیکل شوي، خو داسې به ایران اټک به ولیکو خلاص. دا به لاندې ولیکو، اول به دلته ایران اټک ولیکو. صحیح ده. دې کې چې دی دا ټایټل ډېر ښه راځي او ویډیو چې دی خلک ډېر زیاته ګوري او ایډیټینګ به صحیح کوي. ما ایډیټینګ نه دی کړی خو ایډیټینګ چې طریقه چې دی نور هم ښایسته کوو او دا ټکس مکس چې دی دا به اول دې کې لیکي. صحیح شو. دا خو دا پکې دې ته سور رنګ ورکړئ. سور رنګ چې څنګه ورکړئ دا ویډیو اوږدېږي، اوس مجبور یم چې زه تاسو ته دې کې ایډیټینګ وښیم. دا به سور کړئ. سور نه بعد چې دی دا بیکګراوند چې دی بیخي ریموف کړئ. هغې نه بعد چې دی لاړ به شئ بېرته کپکټ ته. کپکټ کې به داسې به کار وکړئ او هماغه اورلي ته به راشئ او دغه اګزامپل دغه اټکم دغه شی کړی و دا به داسې بره ولیکئ. صحیح شو. او داسې نور لیکنې هم راواخلو، هلته به لاندې ولیکو. اوس پاتې شو د فلټر خبرې. فلټر به راواخلو، فلټر باندې به کلیک کړئ. دلته به داسې فلټر راواخلو چې د دې ویډیو کوالټي چې دی مکمله چینج کړي. دې کې موږ سره ویډیو کې مرسته کوي. دا وګورئ دا فلټر تاسو انسټال کړئ. دا فلټر وګوره مکمل کوارۍ چینج کړه. زه کولی شم دا فلټر م استعمال کړم. ښه دا فلټر تر اخره پورې استعمال کړم. ګورئ دغه ویډیو ګورئ اول تاسو وګورئ ښه څومره بیکګراوند یې بدل کړه. ورپسې بل فلټر راخلم. بل فلټر به کوم یو وي؟ اګزامپل دغه سپینوالی راواخلم، خو دا یې مکمل تور کړو داسې به کومه. ښه دا فلټر هم شو او ورپسې داسې بل فلټر ولګو چې بیخي چینجینګ پکې راولي. نو او دغه خطونه چې دي نور هم ښایست پکې او خوږ پکې داسې نور هم ولګوئ چې بیخي چې دی ویډیو کوالټي او ویډیو چې دی مکمله چینج شي. داسې یې صحیح شو. او ورپسې چې دی نور لیکنې چې دی ستاسو د چینل نوم وي، د ټیک ټاک اکاونټ نوم اګزامپل څه شی نوم دی. زه به نیوز ولیکمه. په دې نیوز باندې به زه داسې هغه کړمه. په دا نیوز چې دی په داسې ډول کې ولیکئ. ښه دا خو وشو. او نیوز چې ډېر ایډیټ لري او څومره چې تاسو دماغ استعمالوئ دا هر څومره ښه دی. ښه آټو کیپشن د دې خولنې چې څه وځي هغه به تاسو ولیکئ. هغې نه بعد چې دا ویډیو چې دی مکمله جوړ شي او بیا یې اپلوډ کړئ. او دا ډېره زیاته اسانه پروسه ده. نیوز باندې چې دی کار وکړئ. هغه ملګري چې وایي زموږ ویډیو باندې ویوز نه راځي نو دا کار چې تاسو وکړئ انشاءالله دې سره او نیوز چې دی ډېره زیاته خلک فوکس ورکوي او نیوز خلک په شوخانه ګوري او نیوز ډېر زیاته ښه کنټینټ دی او زیاتره خلک چې دا په یو ایس کې کتل کېږي او ښه ارننګ هم ورکوي او سم کار چې ورباندې وکړي دا کاپي رایټ ورک دی. که ای باندې کار وکړي هغه ډېره زیاته اوریجنل راځي او خلک یې په اسانه سره ګوري. لږ محنت 10 دقیقې او 20 دقیقې ورکړه خو ډېره زیاته ښه امپورټنټ ایډیټینګ پکې وکړه. څومره دماغ پکې استعمالولی شي هغه عمره ستا ګټه زیات پکې دی. اوس تاسو وګورئ دا څومره ښایست پیدا کړه. تاسو خپله سوچ وکړئ. ګورئ ښه خو دا اوس دا څومره چې کوالټي زه صحیح کوم هغه عمره چې دی نور هم ښه کېږي. که ویډیو مو اوس پورې خوښ شوي ځان سره فیورټ کړئ، لایک کړئ او نورو ملګرو سره ویډیو هم شیر کړئ. او که چا سره کپکټ پرو نه وي نو کپکټ پرو واخله. دا کپکټ پرو کارونه دي ټول. او که څوک په دې پریمیم کنټینټ باندې کار کول غواړي نو پرسنل کې موږ سره میسج کولی شي او موږ ورته طریقه مو ښیو. داخل په افغانستان کې ځوانان ډېر زیاته بیکاره دي، همداسې په پاکستان کې دي. موږ هغې ته ترتیب جوړ کړی دی، هغې په انشاءالله کار باندې بوخت کېږي. او یو وی پی این پکار
ښکارېږي تاسو ته یو پریمیم کنټینټ او بله دا چې یو اکاونټ انشاءالله مکمله پروسې سره به تاسو سره همکاري کوو. ډېره زیاته مننه اکاونټ فالو کوئ.